بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په نننی کلاس کې مې تاسو د پاره ډیر زیات مهم ټکي راوړي دي، نو تاسو کلاس تر پایه پورې وګورئ. نو ان شاء الله بیا چې څومره وکیبلري دا څومره لغتونه دي په دې کې به تاسو ته هیڅ قسمه مسله نه وي. راځئ وخت نه خرابو چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پیلنی ټکی موږ سره سره سی سپایر. سی سپایر څه ته وایي؟ دا جنګ بندۍ ته وایي، یعنی د جنګ بندولو ته په انګلیش کې ویلی شي سی سپایر. روز سوله، یعنی کله چې د یو دوو کسانو په منځ کې سوله وشي نو دې ته څه ویلی شي؟ ټروس. او چې کله د دوو ملکونو په منځ کې سوله وشي دې ته هم ویلی شي ټروس. ډیډیکیشن، شوق. شوق څه ته وایي؟ یعنی چې ستا یو څیز سره مینه محبت وي دې ته ویلی شي ډیډیکیشن. یعنی ته اوس مطلب کرکټ کې نو ته هغې سره د کومه مینه وي نو هغې ته ویلی شي ډیډیکیشن. سم هاو، څنګه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې څنګه، نو په انګلیش کې به ورته ویلی شو سم هاو، یعنی څنګه. سکیپ، پرېښودل، یعنی یو څیز پرېښودل یا یو کار پرېښودل دې ته موږ ویلی شو سکیپ. هلکه موږ وایو موږ دا څیز ما پرېښودو، نو ته ورته ویلی شي په انګلیش کې آی سکیپ دیس تھنګ، دا څیز نوم ورته واخله. شیملیس، بې حیا. شیملیس موږ څه ته وایي؟ موږ هغه کس دپاره استعمالولی شو چې یعنی کم کس کې حیا نه وي. شیملیس. ډل، کم عقل، یعنی هغه کس په کم کس کې چې د عقل کمی نو هغه ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ډل. امپورش، غریب. امپورش دې ته موږ څه ویلی شو؟ دې ته موږ ویلی شو غریب، یعنی هغه کس چې کم سره پیسې نه وي نو دې ته موږ ویلی شو امپورش، او دې ته موږ پور هم ویلی شو. ټیر، شلول، یعنی یو څیز شلولو ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ټیر. او کله چې د انسان د سترګې نه کم اوښ راوځي هغې ته هم ویلی شي ټیر. پاکټ، جیب، یعنی جیب ته څه ویلی شي؟ پاکټ. یعنی زموږ په کپړو کې چې کوم جیب دې ته ویلی شي پاکټ، یعنی موږ وایي پاکټ منی دی، یعنی د جب خرچه موږ وایي ورکوي. دا پاکټ څه ته وایي؟ دا وایي جیب ته. سلیپر، چپلې، یعنی چپلې چې موږ کومې اچو، تاسو چې کومې چپلې اچوئ دې ته په انګلیش کې ویلی شي سلیپرز. یعنی که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې سلیپرز څه ته وایي نو تاسو ورته ویلی شي دا موږ چپړو ته ویلی شو. ډریس، جامې یا کالي. موږ چې کومې کپړې اچو هغې ته په انګلیش کې ویلی شو ډریس. چیپ، ارزان. ارزان یعنی موږ چیپ موږ هغه څیز ته ویلی شو کوم چې موږ ته په کم قیمت میلاویږي. یعنی که تاسو په بازار کې څه فروټ اخلی، میوه اخلی، هغه تاسو ته په کم قیمت میلاویږي نو دې ته موږ ویلی شو کم قیمت والا ته ارزان، او په انګلیش کې ورته ویلی شو چیپ. ایکسپینسیو، ګران، یعنی کم چې قیمت ډېر هغې ته موږ ویلی شو ایکسپینسیو. رایټ، رایټ څه ته وایي؟ رسم، یعنی زموږ چې کوم رسمونه رواجونه دي کله چې مړی وشي هغې نه چې موږ دریمه کوو، کله واده نو هغې کې چې موږ خپل کوم رسم رواج کوو دې ته ویلی شي رایټ. کریج، حوصله، یعنی حوصله چې په انسان کې کم وي نو دې ته موږ په انګلیش کې سمپل ویلی شو کریج. موکر، موکر څه ته وایي؟ مفتخور، یعنی دا موږ هغه کس ته وایي ستاسو به هم ډېر داسې ملګري چې هغه مفتخوارئ. یعنی که ته چېرته بازار ته لاړ شې او خوراک مراک کوې نو هغه پیسې نه ورکوي، پریکې خوري، نو دې ته موږ ویلی شو موکر. مایګریشن، هجرت کول، یعنی که تاسو چېرته د یو ملک نه بل ملک ته هجرت وکئ هغې ته موږ ویلی شو مایګریشن. یا تاسو د یو ځای نه بل ځای ته هم لاړ شئ هغې ته هم ویلی شي په انګلیش کې مایګریشن. فریډم، ازادي، یعنی د انسانانو چې کوم ازادي دې ته موږ ویلی شو فریډم. ریت، ریت څه ته وایي؟ دا موږ غصې ته وایي، دې ته موږ رات هم ویلی شو، ریت هم ورته ویلی شو، انسان له چې کومه غصه ورځي هغې ته وایي. بیګټ، پیدا کول، یعنی یو څیز پیدا کول دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو بیګټ. ډیوسیټ، ډیوسیټ څه ته وایي؟ دا موږ جمع کولو ته وایي، یعنی تاسو چې کوم څیز جمع کوئ، مثال خبره تاسو سره اوس یو څیز دی او تاسو جمع کوئ، ځان سره پیسې جمع کوئ، دې ته هم تاسو ویلی شي ډیوسیټ. ډاډل، ډاډل څه ته وایي؟ دا وایي وخت بربادول، یعنی تاسو به ډېر داسې کسان لیدلي چې هغو خپل وخت خراب کړي، یعنی پیدت یې وانهلي په هغې کې مزدوري ونه کړي نو دې ته وایي ډاوډل. کورل، جګړه کول، یعنی جنګ جګړې ته په انګلیش کې ویلی شي کورل، او دې ته موږ پښتو کې جګړه وایي. سپیک، ویل، یعنی یو خبره کول، او دې ته موږ چې کومې خبرې په پښتو کې کوو که نه یا په انګلیش کې موږ څومره خبرې کوو دې ته موږ ویلی شو سپیک. سپرینګ، سپرینګ څه ته وایي؟ سپرلی، یعنی د سپرلي چې کوم موسم وي اوس سپرلی به شروع کېږي، په راروانه میاشت کې به شروع کېږي نو دې ته موږ ویل شو سپرینګ. بل سپرینګ موږ سراسر دا موږ څه ته وایي؟ دا موږ چینې ته وایي، یعنی په غره کې چې کومې اوبه راوتي په یو ځای کې نو تاسو دې ته په انګلیش کې ویلی شئ سپرینګ. سټرایک، وهل،
یعنی سټرایک څه ته وي؟ وهلو ته. یعنی تاسو چې کله د کرکټ کې بیټسمین بال وهي نو دې ته هم په انګلیش کې ویلی شي سټرایک. سټرایو کوشش کول، یعنی کوشش کول ته د یو څیز دپاره کوشش کوې. اوس مثال خبره ته کوشش کوې چې زه انګلیسي زده کړم نو ته چې را کوم کوشش کوې کوم محنت کوې نو دې ته موږ ویلی شو سټرایو. سویر قسم خوړل، یعنی تاسو موږ چې په پښتانه کوم قسم دی موږ ویل لکه قسم درته خورم نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي سویر. سویم لامبل، یعنی موږ چې کوم لامبو کو موږ اوبو کې تاسو په یو نیر کې لامبئ، په سمندر کې لامبئ، سیند کې لامبئ، دې ته ویلی شي سویم. ټیک اخیستل، یعنی د یو کس نه پیسې اخیستل، څه هم ترې اخیستل، دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ټیک. سیټ کېناستل، یعنی تاسو چې کله کېنئ کېناستلو ته موږ په انګلیش کې سمپل ویلی شو سیټ. سلی قتل کول، یعنی یو انسان وژلو ته په انګلیش کې وي سلی. بیلډ جوړول. ګیرډ تړل، یعنی یو کس تړلو ته په انګلیش کې ویلی شي ګیرډ. لینډ قرض اخیستل، یعنی د یو کس نه قرض اخیستلو ته موږ په انګلیش کې ویلی شو لینډ. سینډ استول، یعنی تا سره اوس مثال خبره پیسې دي یا یو بل څه درسه دي او تی خپل بل ملګري ته سینډ کړې نو هغې ته موږ ویلی شو سینډ. استول ورته موږ په پښتو کې وایو. سپینډ څه ته وي؟ دا خرج کولو ته وي. اوس مثال خبره ستا یو ملګری دی په هغه باندې ته پیسې خرج کړي، یا مطلب تا سره ګاډی در سره په هغې دې پیسې خرج کړي، یا هسې هم چې موږ پیسې کمې خرچه کوو دې ته موږ په انګلیش کې ویل شو سپینډ. برن سیزل، یعنی که تاسو یو څیز وسیزئ نو دې ته په انګلیش کې موږ سمپل ویل شو برن. رایډ سورلي کول، یعنی که تاسو چرته په ګاډي کې ځئ، تاسو چرته په یو اس په باندې ګرځئ، څه باندې هم ګرځئ، سورلي کوئ نو دې ته وایي رایډ. رینګ ټلی وهل، ټلی چې کومه موږ موبایل ټلی وهي نو دې ته موږ په انګلیش کې ویل شو رینګ. موږ ورته رینګ ټون هم وایي. یونایټ یو ځای کېدل، یونایټ څه ته وایي؟ دا موږ یو ځای کېدلو ته وایي. اوس مثال خبره تاسو په کلي کې مطلب ټول خلک را یو ځای شي او اتفاق وکړئ نو دې ته موږ ویل شو یونایټ. دې ته موږ یونایټ ته موږ په انګلیش کې اتفاق هم ویل شو او اتفاق کې برکت هم دی، یونین اسټرینث. وکیټ خالي کول، یعنی یو ځای خالي کولو ته په انګلیش کې ویل شي وکیټ. اومیټ قی کول، یعنی کله چې د انسان زړه خراب شي او هغه چې کومه روټۍ وغیره خوړلې هغه بار تر وځي د خولې په ذریعه باندې نو دې ته موږ ویلی شو اومیټ. اوټ څه ته وایي؟ دا وایي رای ورکول، یعنی موږ چې را کوم اوټونه کېږي په الیکشن کې دې ته موږ ویلی شو اوټ، او دې ته موږ په پښتو کې څه وایي؟ رای ورکول، یعنی چې ستا کم کس خوښ دی کم چاله اوټ ورکړي. وانټ غوښتل، یعنی ته یو څیز د چا نه غواړئ نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو سمپل، دې ته موږ ویلی شو وانټ. ویسټ ضایع کول، یعنی یو څیز ضایع کول، خپل وخت ضایع کول، څه هم چې ضایع کوي نو دې ته موږ په انګلیش کې سمپل ویل شو ویسټ ضایع کول. هینډ شیک ستړي مشي کول، یعنی کله چې موږ یو بل سره میلاو شو خپل لاسونه یو بل له ورکړو نو دې ته موږ په انګلیش کې ویل شو هینډ شیک، او په پښتو کې ورته موږ ستړي مشي وایي. واچ کتل، واچ څه ته وي؟ دا کتلو ته وي. کله چې موږ په ټي وي باندې یا په موبایل باندې یو څیز ګورو نو هغې ته موږ واچ وایي. سی څه ته وي؟ دا لیدلو ته وي، یعنی دا هم کتلو ته وي لیدلو ته وي، خو دا موږ داسې وایي کله چې موږ سره یو کس میلاو شي او تاسو یې فزیکلي سی کوي نو دې ته موږ ویل شو سی. او واچ چې کومه دی دا چې کله موږ په ټي وي باندې ګورو، په موبایل باندې یو څیز ګورو، ډرامه ګورو نو دې ته ویل شو واچ. رن منډه وهل، موږ چې کومې منډې وهو دې ته موږ په انګلیش کې ویل شو رن، او رننګ هم ورته ویل شو. ګیو اغیستل، یعنی د یو کس نه یو څیز اغیستلو ته موږ په انګلیش کې ویل شو ګیو، یعنی تا د یو کس نه یو څیز واغیستو نو دې ته موږ ویل شو ګیو. ګیټ حاصلول، ګیټ چې کومه دی ته اوس مطلب یو څیز حاصل کړي نو دې ته موږ په انګلیش کې ویل شو ګیټ. ټاک خبرې اترې، خبرې مطلب دا څه ته ویل شو؟ ټاک چې کومه دی کله چې موږ یو بل سره خپل منځ کې خبرې کوو نو دې ته موږ ویل شو ټاک، او دې ته موږ کنورسیشن هم ویل شو CONVERSATION کنورسیشن. ټرانسفر بدلی کول، یعنی یو کس د یو ځای نه بل ځای ته بدلی کول هغې ته ویلی شي ټرانسفر. ټارچر تکلیف ورکول، یعنی یو انسان له تکلیف ورکول هغه سره زیاتی کول دې ته موږ ویل شو ټارچر. هلکه موږ وایي د دې کس زه ټارچر کړم، یعنی دې کس ما له تکلیف راکو. ټربل هم وي تکلیف ورکولو ته، یا په یو مسله کې راګیرېدلو ته موږ ویلی شو په انګلیش کې ټربل. هینګ
ځوړندول یعنی تاسو چې کله یو څیز را ځوړندوئ تاسو خپلې کپړې کونډه ته را ځوړندوئ دې ته موږ ویلی شو په انګلیسۍ کې هینګ. او بل هینګ چې موږ څه کم راسره دا څه ته وایي تیزندي کول یعنی کله چې یو کس له پانسي ورکوي نو دې ته موږ په انګلیش کې ویل شو هینګ یا یو څیز تیزندي کول ته هم. پایټ جګړه کول پایټ چې کومه دی دا څه ته وایي دا جنګ جګړې ته ویلی شي. ریزاین څه ته وایي استعفا ورکول یعنی ریزاین وایي دې ته استعفا ورکول مطلب چې ته کله په یو ځای کې کار کوې ته وایي چې زه په دې باندې نور کار نه کوم نو دې ته ویلی شي ریزاین. ریسکیو بچ کول یعنی ریسکیو څه ته وایي دا بچ کولو ته وایي. یو کس دی په سیلاب کې ګیر دی او تا بچ کړو نو دې ته څه ویلی شو ریسکیو. یا په اور کې ګیر دی په څه کې هم ګیر او تا بچ کړو نو دې ته ویلی شي ریسکیو. سیټسپای مطمئن سیټسپای څه ته وایي که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي نو سیټسپای څه ته وایي مطمئن یعنی یو کس له ته دا مطمئن کې مطلب چې زه به تاله دا کار وکړم نو دې ته په انګلیش کې وایي سیټسپای. ډیګینګ کنختل یعنی تاسو چې کوم ځمکه راکنئ نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ډیګینګ یعنی که تاسو نه څوک تپوس وکړي ډیګینګ څه ته وایي تاسو به ورته وایي کنختل. ډرینک سکل ډرینک چې کومه دی یو اوبه څکل څه شربت څکل دې ته موږ ویلی شو ډرینک. ایټ خوړل تاسو چې کوم خوراک کوئ که تاسو روټۍ خورئ که تاسو برګر خورئ که تاسو کیک خورئ که څه هم تاسو خورئ دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ایټ. که تاسو سیوان خورئ څه هم خورئ دې ته ویلی شي ایټ. پال رالویدل کله چې انسان راولویږي نو دې ته موږ په انګلیش کې سمپل ویل شو پال یعنی رالویدل. فینش ختم فینش څه ته وایي دا یو څیز ختمولو ته وایي یعنی تاسو اوس په یو ځای کې کار کوئ او کار ختم کوئ نو دې ته ویلی شي په انګلیش کې فینش. بیګین شروع کول یعنی یا شروع بیګین چې تاسو کله یو شیز شروع کوئ نو دې ته موږ ویلی شو بیګین. بیهولډ کتل بیهولډ څه ته وایي دا موږ کتلو ته وایي یعنی که ته چېرته یو کس ته وایي چې ما ته وګوره یا مطلب دې سیز ته وګوره نو تاسو ورته په انګلیش کې سمپل ویلی شي بیهولډ. او دې ته موږ سی هم ویلی شو او تاسو ته ما مخکې ویل چې واچ هم ورته ویلی شو خو واچ هغه موږ په ټي وي په موبایل باندې کتلو ته وایي. بایټ په غاښونو چیچل یعنی یو څیز په غاښونو چیچلو ته ویلی شي بایټ. چوز انتخاب کول یعنی د یو څیز انتخاب کول. اوس مثال خبره تاله چا دوه څیزونه درکړه او ته ورته وایې چې زما دا خوښ دی نو دا کوم چې ته انتخاب وکړې کوم څیز پکې خوښ کړي دې ته ویلی شي چوز. ډسکس باس کول یعنی تاسو اوس په یو څیز باندې باس کوئ ته وایې چې دا کس ښه دی او ته وایې چې دا کس ښه دی ته وایې چې دا څیز ښه دی نو دې ته موږ ویلی شو ډسکس او ډسکشن د دې ناون دی. ډایو غوطه وهل ډایو څه ته وایي دا موږ غوطې وهلو ته وایي یعنی مثال خبره تاسو په اوبو کې لامبئ نو دې ته موږ ویلی شو ډایو اوبو ته چې کله وردانګئ. ډرون ډوبېدلو ته په انګلیش کې موږ ویلی شو ډرون. ارن ګټل یعنی تاسو چې کومې پیسې ګټئ دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ارن یعنی ګټلو ته ویلی شي. وانټ غوښتل وانټ تاسو ته ما مخکې مې ویل چې وانټ څه ته وایي دا موږ غوښتلو ته وایي یعنی ته د یو کس نه یو څیز غواړې دې ته په انګلیش کې ویلی شي وانټ. ټیل ویل یعنی ټیل څه ته وایي دا ویلو ته وایي. که تا ته چېرته یو کس وایي چې مطلب دې کس ته دا خبره وکړه نو دې ته به موږ په انګلیش کې ویلی شو ټیل یعنی ټیل هم هغه ته ووایه. تینک څه ته وایي دا وایي سوچ ته یعنی موږ چې خپل دماغو کې هم سوچ وغیره کوو نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو تینک او تاټ د دې ناون دی. ارایز څه ته وایي دا وایي اوچتولو ته یعنی یو څیز راوچتولو ته یا تاسو اوس پتنګ وغیره اوچتوئ یا جاز اوچتوئ دې ته هم ویلی شي ارایز. اویک څه ته وایي دا وایي پاسېدل یعنی کله چې تاسو په کټ کې ملاس یاستئ او راپاسئ نو دې ته ویلی شي اویک. اواک نه دی ساري زه غلط شوم اویک. بیر برداشت څه ته وایي دا موږ برداشت ته وایي یعنی په انسان کې چې کوم صبر برداشت وي نو دې ته موږ ویلی شو بیر. بیټ وخل یعنی یو څیز وخلو ته موږ په انګلیش کې ویلی شو بیټ. کله چې دوو کسانو مقابله یو وبیلي نو هغه ته هم په انګلیش کې ویلی شي بیټ. ریکاګنایز شناخت کول یعنی اوس مثال خبره ستا یو زوړ ملګری رالی او 15 کاله مخکې تاسو میلاو شوی او بیا دې نه لیدلی او راشي تی وپېژنې نو دې پېژندلو ته ویلی شي ریکاګنایز. ریډیوس څه ته وایي دا وایي کمولو ته یعنی یو څیز د بل څیز نه کمولو ته ویلی شي ریډیوس. ریفیوز څه ته وایي ریفیوز وایي انکار ته یعنی چې ته مطلب د یو څیز نه انکار وکړې چې مطلب دا کار زه نه کوم نو دې ته ویلی شو موږ ریفیوز. انډرسټینډ پوهېدل انډرسټینډ موږ څه ته وایي یعنی کله چې ته په یو څیز باندې پوهه شي یا په یو څیز باندې پوهېدل ته انډرسټینډ وایي.
ډسټرای تباه کول، یو څیز تباه کولو ته ختمولو ته موږ څه ویلی شو؟ ډسټرای. موږ ویل لکه دا څیز د غرق کړو نو دې ته موږ ویلی شو ډسټرای. ډس اپیر ورکېدل، یعنی یو څیز ورکېدلو ته په انګلیش کې ویلی شو ډس اپیر. یعنی کله چې لمر سترګه شي او یا سپوږمۍ شي دا چې هم کله ورکه شي دې ته هم تاسو ویلی شي ډس اپیر. پرمټ اجازت، یعنی یو کس لته اجازت ورکړي چې هلکه ته دا کار کولی شي نو دې ته موږ ویلی شو پرمټ. از موږ خلک وایي که نو مال پرمټ راکړو یعنی مال اجازت راکړو. پریچ تبلیغ، یعنی دا زموږ مسلمانان چې کوم تبلیغ کوي نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو پریچ یعنی تبلیغ. پریټنډ بهانه کول، یعنی یو کس ته بهانه کول چې هلکه زه بیمار یم او ته بیمار نه نو دروغ ورته ویل بهانه کول دې ته ویلی شي پریټنډ. پرنټ چاپ کول، یعنی یو څیز چاپ کولو ته موږ په انګلیش کې ویلی شو پرنټ. پراګرس ترقي کول، یعنی کله چې انسان ترقي وکړي مخکې لاړ شي. اوس یو کس غریب دی او 15 کاله وروسته بیا مطلب هغه ترقي وکړي مخکې لاړ شي دې ته موږ ویلی شو پراګرس یعنی مخکې تلل یا ترقي کول. پروهیبټ منع کول، پروهیبټ څه ته وي؟ منع کولو ته وي. یعنی تاسو اوس یو ځای ته لاړ شئ او هلته سګرټ بند دي سګرټ نو هلته به یې لیکلي پروهیبټ، یا بل څیز خو مې چې هغه منئ نو هغې ته ویلی شي پروهیبټ یعنی منع کول. پروټیسټ احتجاج کول، یعنی یو ځای کې احتجاج کولو ته موږ په انګلیش کې ویلی شو پروټیسټ. سټینډ ودرېدل، سټینډ څه ته وي؟ دا وي ودرېدلو ته. سټې دمه کول، سټې څه ته وي؟ کو تاسو نه څوک تپوس وکړي چې سټې څه ته وي نو تاسو به وایي دمه کول. یعنی تاسو چې کله د یو ملک نه بل ملک ته ځئ تاسو په یو بل ملک ایرپورټ کې دمه وکړئ دې ته هم ویلی شي سټې، او دې ته هم سټې ویلی شي چې ته کله په لاره روان یې او ته ستړی شي او ته دمه وکړې په یو ځای کې کښېنې دې ته هم ویلی شي سټې. سټاپ ودرېدل، یعنی سټاپ څه ته وي؟ یعنی په کوم ځای کې چې خلک ودرېږي هغې ته هم موږ ویلی شو سټاپ. کریټ جوړول، یعنی یو څیز جوړولو ته موږ په انګلیش کې ویلی شو کریټ. کیور، کیور څه ته وي؟ علاج ته. کله چې یو کس بیمار شي او هغه له ډاکټر کوم علاج کوي هغې ته موږ ویلی شو کیور. کرش تباه کول، یعنی یو څیز تباه کولو ته موږ په انګلیش کې ویلی شو کرش. یعنی تاسو ته ما مخکې ویل شي دې ته ډسټرای هم ویل شو. تباه کول غرق کول، موږ ورته په پښتو کې اکثر وي غرق دی که داسې نو دې ته کرش هم ویلی شي دې ته ډسټرای هم ویلی شي. ډیر جرأت، مونږ لکه تا کې دا څنګه جرأت راغلی که نه. اوس که مثال خبره یو کس چې کومه دی یو غټ کس ته خبره وکړي او مطلب چې تا داسې وکړه او داسې نو دې جرأت ته موږ په انګلیش کې سمپل ویلی شو ډیر. آفر پیش کول، یعنی آفر څه ته وي؟ پیش کولو ته وي. او آفر موږ دې ته هم ویلی شو کله چې موږ مونځ وکړو نو کوم چې را مونځ موږ وکړو دې ته هم ویلی شي آفر. افریټ چلول، یو څیز چلولو ته په انګلیش کې ویلی شي افریټ. یعنی که تا سره موبایل درسئ او په موبایل باندې ته کار وغیره کوې نو دې ته هم ویلی شي افریټ. کمپیوټر لګولو ته هم ویلی شي افریټ. اپوز ولټه، اپوز څه ته وي؟ ولټه ته هم ویلی شي. او کله چې ته د یو کس خلاف یعنی مثال خبره ستا یو کس یو هغه سره ستا نه لګي نو دې ته هم ویلی شي اپوز. پارډن معاف کول، معاف کولو ته په انګلیش کې موږ سمپل ویلی شو پارډن. پارټیسیپیټ حصه اخیستل، پارټیسیپیټ څه ته وي؟ یعنی اوس مثال خبره یو دوه کسانو پروګرام کړی او ته ورته وایې چې زه به هم روپۍ درکړم زه به هم درسره شمه نو ته هم ورسره کې پارټیسیپیشن وکړي یعنی پارټیسیپیټ یې کې حصه اخیستلو ته ویلی شي شریکوالي. پی څه ته وي؟ ادا کولو ته وي. اوس مثال خبره ته د دکاندار نه سودا واخلې او هغه له پیسې ورکړې نو دې ته موږ ویلی شو پی یعنی ادا کول. پاس تیرېدل، پاس چې کومه دی دا موږ څه ته وي؟ تیرېدل، یعنی یو څیز تیرېدلو ته موږ ویلی شو پاس. یعنی موږ نه چې کوم تیر وخت تیر شوی دی هغې ته موږ ویلی شو پاس ورته ویلی شو. پارټیکولر اخم، موږ لکه دا څیز ډېر زیات مهم دی ډېر زیات اخم دی نو دې ته موږ ویلی شو پارټیکولر یعنی مهم. کلیم دعوه، یعنی په یو څیز باندې دعوه کول یا یو دعوه کول چې مطلب دا څیز زما دی نو دې ته ویلی شي کلیم. کام خاموشه، یعنی یو څیز چې کله خاموش وي نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو کام. موشن، موشن څه ته وي؟ حرکت ته وي. یعنی کله چې انسان خوځي را خوځي یا مطلب د یو ځای نه بل ځای ته ځي دې ته موږ ویل شو موشن. موشن چې کومه دی کله چې د انسان خېټه خرابه شي دې ته هم موږ موشن ویلی شو. دواړو لپاره موږ دا استعمالولی شو. ماونټ، ماونټ څه ته وي؟ ختلو ته وي. یعنی تاسو اوس مطلب غره ته خیږئ یا یو بره اوچت ځای ته خیږئ دې ته موږ په انګلیش کې څه ویل شو؟ دې ته موږ ویلی شو ماونټ. مونږ لکه دا ماونټین، ماونټین چې کومه دی بیا څه ته وي؟ ماونټین چې کومه دی بیا موږ یو غټ غره ته په انګلیش کې وایي.
مرن څه ته وي؟ دا وي ماتم کول، یعنې په یو څیز باندې خفګان کول. اوس مثال خبره یو کس مړي او ته پرې خفی، نو دې ته موږ ویلی شو مرن. نوټ یاد ساتل، یعنې که ته یو څیز یاد ځان سره ساتي، یا یو کس ته ته وایې چې هلکه دا څیز ما نوټ کړو، یعنې دا ما ځان سره یاد وساتو. نو نوټ څه ته وي؟ یاد ساتلو ته. اوبې حکم منل، اوبې څه ته وي؟ دا د یو کس حکم مني، یعنې که تا ته مور پلار په کور کې یو خبره وکړي او ته هغه مني، نو دې ته موږ ویلی شو اوبې. او بیا چې کوم اوبیډینټ وي، اوبیډینټ چې کومه دی دا هم یو مطلب لري، OBEDIENT. اوبیډینټ څه ته وي؟ دا تابعدار ته وي، یعنې تا ته چې مور پلار څه وي یا بل قسم درته څه وي، تر هغه خبره منې، تر هغه تابعدار یې، نو دا څه ته وي؟ اوبیډینټ. او بیا چې کومه دی دا څه ته وي؟ حکم منلو ته. ابجیکشن اعتراض کول، ابجیکشن څه ته وي؟ دا دې ته وي چې اوس مطلب ته یو کس باندې اعتراض وکړي چې ستا دا څیز ټیک نه دی، نو دې ته موږ ویلی شو ابجیکشن. اکوپای څه ته وي؟ دا وي قبضه کولو ته، یعنې په یو ملک باندې قبضه کول یا په یو ځمکه باندې قبضه کول، دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو اکوپای. کلیف لاسونه وهل، یعنې کله چې تاسو چېرته په یو پروګرام کې ناست یاستئ او یو کس ښه سندره ووایي، ښه نعت ووایي، څه هم ښه ووایي او تاسو ورله لاسونه ووهئ، نو دې ته موږ ویلی شو کلیپ. یا په یو میچ کې تاسو ګراونډ کې ناست یاستئ، یو کس ښه بیټینګ وکړي او تاسو لاسونه ووهئ، نو دې ته ویلی شي کلیپ او کلیپینګ هم ورته ویلی شئ. کلایمب څه ته وي؟ ختلو ته وي، یعنې یو بره ځای ته ختلو ته وي، بوټو ختلو ته موږ په انګلیش کې ویلی شو کلایمب. کنیکټ ملاوهلو ته انګلیش کې وي کنیکټ. کاپي نقل، کاپي څه ته وي؟ کاپي موږ نقل ته وي، یعنې ته چې کله په پیپر کې نقل کوې دې ته هم ویلی شي کاپي. هغې ته چیټینګ ویلی شي بهرحال، خو کاپي چې کومه دی تاسو کله د شناختی کارډ نه کاپي وکړئ، نقل ترې وکاږئ، نو هغې ته موږ ویلی شو کاپي. انوینټ څه ته وي؟ ایجاد، یعنې یو څیز ایجادول. ایجاد څه ته وي؟ کله چې یو شی مطلب چا مخکې نه جوړ کړی او ته نوی راوکاږې، دې ته ویلی شي انوینټ. انوایټ دعوت، انوایټ څه ته وي؟ دا وي دعوت ته، یعنې مثال خبره اوس ستا واده او ته خپل ملګري ته وایې چې راشه، نو دې ته ویلی شي انوایټ. ایریګیشن اوبخار، موږ چې په پټو کې کوم اوبخار کوو هغې ته ویلی شي ایریګیشن. جوک ټوقې، یعنې کله چې موږ خپل منځ کې را کمې ټوقې ټقالې کوو، دې ته موږ په انګلیش کې سمپل ویلی شو یعنې جوک. جاین شاملول، جاین څه ته وي؟ دا شاملولو ته وي، یعنې چې کله ته یو دوه څیزونه یو بل سره میلاو کړي، نو دې ته موږ ویلی شو جاین. اپیر ښکارېدل، اپیر څه ته وي؟ ښکارېدلو ته وي، یعنې اوس مثال خبره سار کې چې کله دا د نور سترګه راوخیږي، نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو اپیر. یا مطلب بل یو څیز راوخیږي هغې ته موږ ویلی شو اپیر. ارینج ترتیب ته موږ په انګلیش کې سمپل ورډ دی ارینج. اریسټ گرفتاری، یعنې کله چې یو کس گرفتار کې جیل ته واچي، دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو اریسټ. اټمپټ کوشش، یعنې کله چې موږ د یو څیز دپاره کوشش وکړو، دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو اټمپټ. بیک پخول، یعنې بیک څه ته وي؟ دا یو څیز پخولو ته وي، یعنې تاسو به کتلي دا کیکونه شو وغیره، دا چې کله په دې بکري شوله، دا چې کله پخې دې ته موږ په انګلیش کې ویل شو بیک. اټیک څه ته وي؟ حمله کول، یلغار کول، دې ته موږ په انګلیش کې سمپل ویل شو اټیک. انکریز اضافه کول، یعنې په یو څیز کې اضافه کول، دې ته موږ په انګلیش کې ویل شو انکریز. یعنې تا سره اوس مطلب 10 کسان در سره او تا هغه 15 کې، نو دا تا انکریز وکړو، اضافه دې پکې وکړه، زیاتوالی دې پکې وکړو. انجر زخمی، انجر څه ته وي؟ زخمی ته وي، یعنې ته انسان چې کله زخمی شي، دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو انجر. انکلوډ څه ته وي؟ شامل، یعنې انکلوډ اوس موږ دې ته وي چې مطلب ته کله یو څیز په یو څیز کې را شامل کړي. اوس مثال خبره چینی ته په اوبو کې واچې، دا څه شوه؟ انکلوډ. ریمو لرې کول، یعنې یو څیز لرې کولو ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ریمو. اکیوز الزام لګول، یعنې په یو کس باندې الزام لګول، یعنې چې تا دا کار کړی، خو چې تا هغه کار نه کړی، هغه کار کړی او که نه کړی، خو چې ته ورته وایې چې تا دا کار کړی او تا ته صحیح پته نه وي، خو دې ته موږ بیا ویلی شو اکیوز. اډمټ داخلول، یعنې اوس ته خپل ورور یا ستا ورکوټې زوی او هغه ته په سکول کې داخل کې، کالج کې داخل کې، که په څه کې هم داخل کې، دې ته موږ ویلی شو اډمټ. او په هسپتال کې هم داخل کې، هغې ته هم ته ویلی شي اډمټ. اډمایر څه ته وي؟ صفت کول، یو کس صفت کولو ته په انګلیش کې ویلی شي اډمایر.
اکټ عمل. اکټ چې کومه دی یو کار کولو ته موږ په انګلیش کې ویلی شو اکټ. اډوایز. اډوایز څه ته وي؟ نصیحت. یعنی یو کس ته نصیحت چې موږ کم کوو خپلو ماشومانو ته چې غلط کار مه کوئ دا مه کوئ نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو اډوایز. اډاپټ اختیارول. اډاپټ څه ته وي؟ اوس مثال خبره ته ووایه چې مطلب زه نیک کارونه کوم او نیکه لاره اختیار کړي یعنی چې زه به په نیکه لاره ځم دې ته موږ ویلی شو اډاپټ. اګري متفق. اګري څه ته وي؟ دا موږ متفق ته وي. یعنی اوس مثال خبره ته یو خبره وکړي او تا سره چې کوم ملګري دي کور والا دي او هغه هم وایي چې ټیک ده نو دې ته ویلی شي اګري. ایډ مرسته کول. یعنی یو کس مرسته کول دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ایډ. سیو ګنډل. سیو څه ته وي؟ دا موږ ګنډلو ته وي. یعنی موږ چې را کمې کپړې وغیره ګنډو دې ته موږ په انګلیش کې سمپل څه ویلی شو سیو. هارویسټ فصل ریبل. یعنی فصل ریبلو ته په انګلیش کې ویلی شي هارویسټ. یعنی تاسو چې کم غنم کرلی دي یا جوار کرلی دي او بیا چې تاسو کم دا ریبئ نو دې ته موږ ویل شو هارویسټ. هام نقصان. هام څه ته وي؟ نقصان. یعنی یو کس ته نقصان ورکول یا یو څیز ته نقصان ورکول نو دې ته موږ ویل شو هام. او هام چې کومه دی دا هسې هم نقصان ته وي. هیلث صحت. د انسان چې کوم صحت وي نو دې ته موږ په انګلیش کې ویل شو هیلث. هیټ نفرت. نفرت ته په انګلیش کې ویلی شو هیټ. یعنی ته چې کله یو کس سره نفرت کوې چې د سره زما نه لګي نو دې ته موږ ویلی شو هیټ. هیل زخم. یعنی د انسان چې کوم زخم وي کله چې انسان زخمی شي هغه نه کومه وینه وغیره زخم روځي هغې ته موږ ویلی شو هیل. شو ښودل. یعنی یو کس ته یو څیز ښودلو ته موږ په انګلیش کې ویلی شو شو. یعنی که تا سره اوس مطلب پیسې میسې ډېرې دي یا تا سره علم ډېر دی تا سره څه هم ډېر دي او ته یو بل کس ته ښیې نو دې ته موږ ویلی شو شو. او دې ته ډسپلی هم ویلی شي DISPLAY. نو دا هم ښودلو ته وي. یعنی یو کس ته یو څیز ښودل دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو شو. ریسپیکټ احترام. یعنی د یو کس عزت کول د مشرانو عزت کول د چا هم عزت کولو ته په انګلیش کې ویلی شي ریسپیکټ. پاوند بنیاد کې ښودل. یعنی د یو څیز بنیاد کې ښودلو ته موږ په انګلیش کې سمپل ویلی شو پاوند. اوس مثال خبره ته هسپتال جوړی یا یو کوي دغه کوي نو هغه مطلب چې څوک جوړوي هغې ته موږ ویلی شو پاوند. او بیا چې کوم کس جوړ کړي ځان له هغه ته موږ ویلی شو پاونډر. ګیمبل جواري. یعنی پخوا زمانه کې چې به خلکو کومه جواري کوله دې ته به ویلی شي په انګلیش کې ګیمبل. جواري اوس هم خلک کوي خو بهرحال تاسو صرف دا زده کړئ چې ګیمبل تاسو نه څوک تپوس وکړي نو چې تاسو ته یاد وي تاسو به ورته څه وایي؟ تاسو به ورته وایي چې ګیمبل څه ته وایي؟ جوارۍ ته. ګین ترلاسه کول. یعنی یو څیز ترلاسه کول یا یو څیز ګیټ کول دې ته موږ ویلی شو ګین. انګلیش کې تاسو دې ته ګیټ هم ویلی شئ. ګریټ غټ. یعنی ګریټ موږ څه ته ویلی شو؟ ګریټ موږ غټ ته ویلی شو. ته اوس مثال خبره تاسو وایي چې په دنیا کې د ټولو نه غټ لیډر دا دی نو دغه غټ ته موږ څه ویلی شو؟ دې ته موږ ویلی شو ګریټ. او که تاسو چېرته یو بیټسمین یادوئ تاسو یو کس یادوئ څوک هم یادوئ چې دا ډېر غټ دی نو دې ته په انګلیش کې ویلی شئ ګریټ. ګیس اندازه لګول. یعنی د یو څیز اندازه لګول. اوس مثال خبره تا نه یو کس تپوس وکړي چې دا څیز به څومره وي د دې وزن به څومره وي نو اندازه ولګوي ته وایې چې هلکه 20 کیلو به وي خو تا صحیح پته درته نه وي نو دې ته موږ ویلی شو ګیس اندازه لګول. ګریټ سلام. کله چې موږ پښتانه یو بل سره میلاو شو په موږ په خلکو باندې کم سلام اچو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ګریټ. هنټ ښکار. یعنی هنټ څه ته وي؟ دا وي ښکار ته وي. اوس مثال خبره تاسو پخوا زمانه کې به خلک کتلي اوس هم وي خو کله چې څوک مرغۍ ولي څوک سارانۍ ولي څوک سیسۍ ولي نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو هنټ یعنی ښکار کول. هرټ. هرټ څه ته وي؟ دا وي زړه ته. د انسان په بدن کې چې کم زړه دې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ هرټ. زړه د انسان کم طرف ته نو دا هم تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې خامخا ووایئ. دا چې کومه دی دا به ستاسو دپاره یو کوېسچن وي. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. انشاءالله زه امید کوم چې د دې کلاس نه به تاسو ډېره څه زده کړي. ملګرو زما هر وخت دا کوشش وي چې ستاسو دپاره انګلیسۍ کې هغه ټکي راوړم چې کوم ستاسو د انګلیسۍ د زده کولو دپاره ډېر زیات مهم وي.
ملګرو ان شاء الله پر روان وخت کې به زه ستاسو دپاره دغه رنګې مهم کلاسونه راوړم خو تاسو ته صرف دا ریکویسټ دی چې تاسو کلاس تر پایه پورې ګورئ او تاسو ته ما مخکې هم ویلي په بل چینل مې هم درته ویلي چې تاسو دا کلاس د خپل کور ماشومانو سره ګورئ نو انشاءالله بیا به تاسو ته په دې کې هېڅ قسمه مسله نه وي. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. اوس ماله اجازت راکئ انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. او ملګرو که چېرته تاسو ته په څه کې هم مسلې نو تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې هم کمنټ کولی شئ او تاسو ما ته په واتساپ هم SMS کولی شئ. نو انشاءالله ستاسو چې په انګلیسۍ کې څه قسمه مسله هم وي هغه به موږ په اسانه طریقې سره حل کوو او تاسو ته به په یوټیوب چینل باندې موږ انګلیسي په اسانه طریقې سره زده کوو. د الله په امان.